احمد مسعود تاریخ کندهار باید له ملا هبت الله بیرته ونیسو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود د وینا غونډې ته په وینا کې وویل چې له تاریخي پلوه کندهار خپل ارزښت لري او باید دغه ښار ملا هبت الله څخه ونیسي. ښاغلي مسعود وویل: انار وحدت ما قندهار کم دارد. نوموړي وویل چې د کندهار ارزښت، تاریخي حیثیت او د خلکو د لید پلوه دغه ښار خاص اهمیت لري او اوس ملا هبت الله کندهار کم ځای ته رسولی. د ملي مقاومت جبهې مشر وویل: کندهار باید له طالبانو بیرته ونیسو، خپل د ملت داعیه باید بیرته ونیسو او خپل هیواد افغانستان باید بیرته ونیسو. طالبانو بیا دا ډول غونډې نمایشي او د وخت ضایع بللي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.